السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به په تن وي. او خوښ یم چې نن ورځ بیا تاسو ته د اووم ټولګي فزیک په دریم درس کې حاضرېږم. د نن ورځې زموږ موضوعګانې دي فرعي وحیدونه، د اندازه کولو طریقې او وسیلې، او د اوږدوالي اندازه کول. په دې اړه به تاسو ته موږ خپل معلومات وړاندې کوو. لومړی راځو فرعي واحدونو ته. لکه څنګه چې څو وارې موږ فرعي کمیتونه تعریف کړه چې فرعي کمیتونه هغه کمیتونو ته ویل کېږي چې په تعریف کې د نورو کمیتونو ته اړتیا پکېږي، یعنې د نورو کمیتونو څخه لاسته راغلي وي. له هغې وروسته هم بیا فرعي واحدونه تعریف کړه چې فرعي واحدونه هغه واحدونو ته ویل کېږي چې د فرعي کمیتونو لپاره استعمالېږي. لکه وموښیه چې سرعت چې ده یو فرعي کمیت ده، نو د سرعت لپاره واحد څه ده؟ متر بر سکند ده که نه؟ نو متر بر سکند ته موږ فرعي واحد ویلی شو. دې ته فرعي واحد یا سطح لپاره مثلا یا حجم لپاره چې متر مکعب ویلی شو. متر مکعب چې ده یو فرعي واحد ده. نو فرعي واحد باندې خبرې کوو. لکه څه ډول لکه مثلا که چېرته موږ دا یو مستطیل فرض کړو، دا مثلا لاس متره، دا زوری 10 متره ده او دا زوری چې ده 15 متره ده. موږ غواړو چې د دې مساحت پیدا کړو. د دې مساحت چې پیدا کوې د لوی زوله ضرب کوچنی زوله سره ضربوی وې 10 متره ضرب 15 متره مساوي کېږي 15 ضرب 10 مساوي کېږي 50 متر ضرب متر، دا مساوي کېږي متر ضرب متر، دا مساوي ده 50 متر ضرب متر متر مربع. نو اوس دې ته موږ متر مربع ته موږ یو فرعي واحد ویلی شو. فرعي واحد د اوږدوالي، ځکه یو فرعي واحد ده چې دلته د دوو په تعریف کې په جوړښت کې چې دا دوه اصلي واحدات استعمال شوي دي، یو متر ده او بل متر ده. هر کله چې سره ضرب شي متر مربع جوړوي. متر مربع یو فرعي واحد ده. لکه مثلا که چېرته په هغه کې وښیو، په حجم کې وښیو، یو مکعب رسموو. مثلا که چېرته دا یو مکعب وي، مثلا یوه کوټه وي، مکعب شکل ولري که نه. مثلا دا یوه کوټه ده، یوه دا چې ده جګواله ده، دا یې جګواله ده، دا چې ده سور ده، دا یې سور ده مثلا، او دا چې ده دا یې جګواله مونږ فرض کوو که نه، دا یې جګواله ده. یا که چېرته دا یې وښیو دا، نو دلته اوس درې زره، یوه زوله یې دغه راځي، یوه زوله یې دغه راځي، یوه زوله یې دغه راځي. یعنې یو طرف ته یې اوږدوالی راځي. که چېرته تخته پاک وښیو که نه، یو طرف یې اوږدوالی شو دغه اوږدواله، بل طرف ته یې سور شو دغه، او بل طرف ته یې جګواله شو یا پنډواله چې دومره جګوالی څومره ده. دې اوس د حجم پیدا کول دپاره د هغه ته ضرورت ده. که چېرته اوس مثلا دا زوله یې 15 متره وي، دا زوله یې 15 متره وي، یا مثلا 10 متره وي، ضربوی دی خو سوري چې دا مثلا 3 متره 4 متره 15 متره ده، ضرب جګواله چې دا مثلا 2 متره ده. دا چې اوس ټول سره ضرب کو، اول به عددونه ضرب کوئ. 2 15 ضرب کوئ 50 ضرب 2 مساوي کېږي 100. اوس مترونه ضرب وحدات، متر ضرب متر ضرب متر دا شي متر مکعب. د متر په مکعب خپله یو فرعي واحد شو. دا یو فرعي واحد ده ځکه چې د درو اصلي واحدات څخه په لاس راغلی ده. یو متر دغه شو اصلي واحد ده، بل دغه شو، بل دغه شو. لکه اساسي کمیتو کې موږ ویلي وو، نه فرعي کمیتو کې موږ ویلي وو چې فرعي کمیتونه هغه کمیتونه دي چې په تعریف کې د نورو کمیتونو څخه کار واخیستل شي. نو دا فرعي واحدات دي. نو د دې په جوړښت کې چې درې اصلي واحدات هغه دي مشتمل دي. یو دغه ده، یو دغه ده، یو دغه ده. نو چې سره ضرب کې 100 متر مکعب کېږي. د دې خپک حجم چې ده 100 متر مکعب کېږي. نو متر مکعب چې ده د یو فرعي واحد ده. او داسې په نورو جسمونو کې هم موږ ښودلی شو. سرعت شو، تعجیل شو، متر پر سکند مربع تعجیل ده. په بې شمېره نور هم کې موږ ښودلی شو فرعي واحدات.
بل دی د اندازه کولو طریقې او وسیلې. د اندازه کولو لپاره ګڼ شمېر طریقې شته چې موږ په یوه واسطه اندازه کوو. ګڼ شمېر آلې هم شته، وسیلې هم شته، په واسطه موږ اندازه کولی شو. دې لپاره چې موږ اندازهګیري د منظمه وي، دقیقه وي، موږ باید د یوې وسیلې، کله چې موږ یو شی په یوې وسیلې باندې اندازه کوو، د هغې وسیلې یا د هغې آلې د اندازه کولو طریقه باید موږ زده وي. که چېرته موږ په یوه آله باندې پوهېږو نه او یو شی پرې اندازه کوو، نو موږ ډېره اشتباه په دې کې کوو. موږ اندازهګیري به چې وي ډېره به هغه وي، دقیقه به نه وي، ډېره غیر دقیقه اندازهګیري به موږ کوي. که چېرته یو جسم 5 متره وي، امکان لري چې موږ 4.5 متره نیولی وي، یا مو 6.5 متره نیولی وي، د 5 پر ځای به یې 6.5 متره نیولی او 4.5 متره نیولی وي، چې دا یوه لویه اشتباه په اندازهګیرۍ کې. بېلابېل طریقې هم موږ استعمالولی شو. بېلابېلې وسیلې، متر شو، ملي متر شو، سانتي متر شو، بېلابېلې وسیلې موږ استعمالولی شو په اندازه کولو کې. خو دوی هغه چې دې دوانې باید په یاد ولرئ، باید چې اندازهګیرۍ ته به ډېر پام وي، باید ډېره دقیقه اندازهګیري واخلئ او د کوم آلې چې تاسو استعمالوئ هغې په استعمال باندې باید تاسو پوه وئ د اندازهګیرۍ لپاره. او بل چې دا د اوږدوالي اندازه کول دي. اوږدوالی چې دا موږ په ډېرو طریقو باندې اندازه کولی شو. ګڼ شمېر آلې ته موجود دي، لکه متر شو، سانتي متر شو، ملي متر شو، کیلومتر شو، میل شو، دیکامتر شو، بېلابېلې وسیلې، بېلابېل واحدات موجود دي چې په واسطه موږ کولی شو چې د یو اوږدوالی اندازه کړو. خو باید موږ هر کله چې موږ یو اوږدوالی اندازه کوو، موږ باید د هغې مناسب واحد یو آله باید موږ راواخلو. که چېرته موږ له دې ځای څخه بازار پورې فاصله اندازه کوو، زموږ موقعیت ته تر بازاره پورې، که چېرته دا موږ اندازه کوو، دا باید په کیلومتر باندې اندازه شي. کیلومتر ځکه دا یوه لویه فاصله ده. کیلومتر دې لپاره یوه مناسبه آله، مناسب واحد ته باید موږ په کیلومتر باندې اندازه شي. ځکه چې که چېرته موږ په سانتي متر باندې اندازه کړو، ډېره مشکله خبره ده. یوه غیر مناسبه واحد ده سانتي متر د اندازه کولو لپاره. او ځکه چې که چېرته موږ سانتي متر باندې اندازه شي، زموږ اندازهګیري به هم ډېره غیر دقیقه وي، دقیقه به نه وي. یا که چېرته موږ یو خط اندازه کوو، یو کوچنی خط ته، دا باید موږ په سانتي متر باندې اندازه یا ملي متر باندې باید اندازه شي. سانتي متر لپاره یو ښه واحد، مناسب واحد ده. این دې لپاره باید موږ چې دا کوم واحدات چې دي، د اندازهګیرۍ کوم واحدات چې موجود دي، هغه باید موږ په منظم ځای کې استعمال کړو. یو مناسب ځای کې باید هغه واحد راواخلو او شی پرې اندازه کړو. نه داسې چې موږ مثلا یو مثلث ته موږ دا زوله اندازه کوو، موږ ورپسې کیلومتر راواخلو. دا یو غیر منظم، یو غیر مناسب واحد ده د اندازهګیرۍ لپاره. نو خلاص دا ویلی شو، هر کله چې موږ یو شی اندازه کوو، یو اوږدوالی اندازه کوو، موږ باید د هغې یو مناسب آله راواخلو. یو مناسب واحد باید موږ ورته وټاکو، په هغې مناسب واحد باید موږ یو شی اندازه کړو. نو دا و د نن ورځې درس چې ما تاسو ته وړاندې کړلو. انشاءالله نور خو هسې کوم خاص مطلبونه په لومړۍ درسونو کې نشته، ځکه چې هسې تیوري خبرې دي. هغه کوم موږ چې وي اضافي معلومات هم تاسو ته وړاندې کوم. او یو دوه شیان ما د ذهن څخه ووتل، ورسره په یاد شوله. یو چې دا ورنیل کالیپر ده، ورنیل کالیپر، دغه آله چې ده، دا د ډېرې کوچني اوږدوالي، که چېرته اوږدوالی کوچنی وي، که چېرته موږ یو خطکش ولرو، که نه، یو خطکش ولرو، خطکش کې لومړی سانتي وي، سانتي، په هغې منځ کې بیا وړې ویلې ملي وي، ملي موجودې وي، 15 ملي موجودې وي. که چېرته یو اوږدوالی د خطکش څخه عاجز شو یا د ملي متر څخه عاجز شو، نو دې لپاره بیا موږ یو بله آله لرو چې ورنیل کالیپر ورته وایي. د دې په آلې په واسطه موږ کولی شو ډېر کوچني اوږدوالی موږ اندازه کړو. ډېر کوچني اوږدوالی چې موږ نشو کولی چې په نورو آلاتو باندې اندازه کړو، هغه موږ په ورنیل کالیپر باندې اندازه کوو. د ورنیل کالیپر اصلي دنده چې ده، د نلونو، که چېرته مثلا د نلونو غوندې جسمونه وي، د هغوی داخلي او خارجي
قطر ور باندې اندازه کېږي. کوم قطر چې ترمنځ دا اندازه کوي دې په واسطه موږ دا اندازه کولی شو. د استوانې ته ورته کوم جسمونه چې لیدل کېږي دا ډول سره لکه نلونه موږ وګورو دې قطرونه موږ په اندازه کوو. او بل چې دا نور خو داسې خاص څه نه دي پاتې. دغه کوم شیان چې پکې وو ټول ما تاسو ته وړاندې کړل او نور مو وخت نه نیسم. د خدای په امان.